السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الأعلى وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما ډیرو معززو محترمو حاجیانو صاحبانو، الله عز وجل حجنا وعمري وعبادت قبولنا وزكاه. الله سبحانه وتعالى تاسو ته موفقیت او قبولیت نصیب کړي. الله عز وجل زموږ ستاسو د حج د مناسک موږ ته را زده کړي او د سي عمل توفیق یې الله عز وجل موږ ته نصیب کړي. ډیرو معززو محترمو ورونو حاجیانو صاحبانو، لکه څنګه چې په تیر سبق کې موږ تاسو خلاصه د حج د فرایض او واجباتو بیان کړل، په نن سبق کې خلاصه تاسو ته د دې 5 ورځو د اعمالو تاسو ته یادوم. د ټولو نه مخکې یو دوه حدیث بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې حج وکړو په داسې حالت کې چې په حج کې بې ګناه کار ونه کړو او نه فسق او فجور او بېحیایي او جنګ او جدل وکړو، نو دا سړی داسې د ګناهونو نه پاک او صفا کور ته واپس کېږي لکه په کومه ورځ چې دی پاک او صفا د ګناهونو نه د نور نه پیدا شي. من حج فلم يرفث ولم يفسق ورجع كيوم ولدته امه. بل ځای کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. یوه عمره تر بلې عمرې پورې په منځ کې ټول ګناهونه ختموي. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. او د حج مبرور د قبول شوي حج جزاء سوى د جنت نه بل څه نشته. نو خوشبخته دي هغه خلک چې الله عز وجل حج مقبول او مقبول نصیب کړي، او خوشبخته دي هغه خلک چې الله عز وجل خپل بیت او خپل دربار ته راوبلي. عزتمند ورونو، د حج تقریبا 5 ورځې دغه د الحمدلله د حج میاشت نن شروع شوله. نن د ذوالحجې اول ورځ ده، نو دې پسې به 8مه ورځ راځي چې را روانه دوشنبه ده. یوه خو نن دوشنبه ده، یو را روانه دوشنبه ده، دا 8 ده د ذوالحجې. او 8 د ذوالحجې دا د ترویې ورځ ده. یوم ترویې ورته ویل دي. یوم ترویې باندې موږ څه کوو؟ یوم ترویې باندې موږ تاسو حاجیانو صاحبانو ان شاء الله العظیم د حج احرام وکړو، د حج نیت وکړو، د حج احرام او نیت وکړو، تلبیه وشو، د حج اراده وکړو، د حج عزم وکړو او تلبیه وشو: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عزتمندو، د دین وروسته بیا موږ تاسو د خپل عمارې نه روانې دي کعبې شریفې په طرف باندې ځو. د خپل عمارې نه وځو، بیا به موږ د مینا ته دا ورځ رسو. مینا ته به کوشش کوو چې ماسپښین موږ هلته مینا ته ورسو. مینا چې ده د مکې سره نږدې اطرافو 3 او 4 کیلومتره کې واقع ده. هلته په مینا کې به زموږ ستاسو لپاره خپل ځای وي او خپل رهایش وي، خپل مقام وي. هلته به خپل ځای ته ځو. هلته به موږ 5 ورځې تېروو. د ماسپښین د لمانځه نه واخله، ماسپښین لمونځونه دګر او ماښام او ماسخوتن تر سهار پورې به موږ هلته پاتې کېږو. دا مسنون اعمال د شپه تېرول، هلته 5 لمونځونه کول دا سنت دي په مینا کې. نو کله چې مینا ته لاړو، شپه مو هلته تېره کړه، نو سبا به د سېشنبې ورځ روانه سېشنبه، یو خو دا سبا سېشنبه ده، یو روانه بله سېشنبه ده، نو هغه به 9 د عرفات انشاءالله. 9 د عرفات هغه عظیم شان ورځ به په تاریخ د ورځو کې دا سرداره د ورځو او بدبخت او ذلیل به وي شیطان په دې ورځ باندې، او الله عز وجل به ډېر زیات خوشحاله وي او فخر به کوي، او ډېر زیات مؤمنان مسلمانان به په دې ورځ د جهنم نه ازادي حاصلوي. او په دې ورځ باندې چې کله 9 د عرفات شو، نو موږ به کوم اعمال د لمر ختلو نه به موږ د مینا نه مخکې نه ځو. د لمر ختلو نه تر څو چې لمر نه وي راختلی، موږ د مینا نه باید ونه وځو. کله چې لمر راوخوت، نو موږ به مخ په عرفات باندې کوچ کوو انشاءالله. 9 ورځ ده او د عرفات ورځ ده. کله چې د مینا نه روان شولو، نو ان شاء الله العظیم الله نه به غواړو چې ماسپښین نه مخکې موږ عرفات ته ورسېږو. عرفات ته چې کله ورته ورسېدلو، نو بیا به تر لمانځه وخته پورې لږ څه آرام به وکړو، تر څو وروسته د عرفات هغه موقف ته یعنې هغه وقوف ته موږ تیار شو، ودرېدلو ته تیار شو، دعاګانو وسوالو زاریو عبادت ته تیار شو، څه ناڅه د لاسو آرام او راحت حاصل شوی. نو هلته چې کله بیا ماسپښین شو، زوال شو، یعنې غرمه ختمه شوه، د ماسپښین لمونځ جایز شول. نو دلته به بیا موږ د لمونځونو نه وروسته، د ماسپښین لمانځه نه وروسته بیا به موږ څه کوو؟ موږ ودرېږو.
دا دی عرفات هغه فرض دي چې مونږ ادا کوو چې عرفات حج کې فرض ده عرفات میدان ته حج ده نو هلته به مونږ سوال او زاری او عبادت کوو دا عبادت په یو ساعت کې بار نه دا به یو ساعت کې بار نه دا دی مساکین د منځنه وروسته د زوال نه وروسته تر ماښامه پورې مونږ خوشبخته خلک هغه دي چې په دې ورځ باندې الله هر قسم دعا ورته قبول کړي په دې ورځ باندې چې کله مونږ عبادات او سوال او زاری او دعاګانې وکړو بخښنه وکړو او دا جریان ان تر ماښامه پورې ولرلو بیا به دغه د عرفات ورځ به مونږ د غزې نه ختمه شوله راځو به مزدلفې دلته د عرفات فرض هم ادا شول عرفات محاضرې ولګول او ورسره یو واجب هم ادا شول چې د ماسپښین نه وروسته واخلو ان تر ماښامه پورې مونږ عرفات عبادت شو نو هم فرض ادا شو هم واجب ادا شو که چېرته کوم یو ملګری په دې ورځ باندې د لمر لوېدلو نه مخکې راشي نو په ده باندې بیا څه لازمېږي فرض خو یې ادا شو لیکن واجب لهذا مونږ کوشش کوو د ماښام د لمر د غورځېدلو نه مخکې به مونږ د عرفات د میدان نه کله چې د عرفات میدان کې ما د تېره کله ماښام شو نو دا اعمال دې خدمات شو اوس به څه کوو شپه شروع شوه نو شپه به مونږ داسې کوو چې اوس به ایسارېږي نو ماښام به فورا راکوزېږو لمونځ به هم هلته نه کوو د ماښام لمونځ به زموږ نه پاتې وي مونږ به راځو واپس مزدلفې ته به راځو مزدلفه کې به زموږ شپه وي مزدلفه د مینا او د عرفات په منځ کې علاقه یو ساحه ده خپل حدود لري دې حدود ته به ځان داخلوو په مزدلفه کې به زموږ اعمال ځي په مزدلفه کې شپه تېرول دا مسنون اعمال دي او هلته عبادت کول دا مسنون دي ټوله شپه عبادت او سوال او زاری او دعاګانې او عبادتونه او تلاوتونه دې شپې نه به مونږ زیاته فایده اخلو د حج په موسمونو کې دغه شپه د مزدلفې چې دا بیا درېیم مقام ډېر لوی مقام دی چې دا زموږ نه ضایع شي دې نه وروسته چې کله دا شپه تېره شوله نو لهذا نه هم د عرفات هم تېر شو د اختر شپه هم تېره شوله سهار چې کله لسم د ذوالحجې شو دا به د اختر ورځ دلته اوس مونږ به یو واجب کوو د سبا راختلو سره به د فرض لمانځه نه وروسته به مونږ اوس واجب ادا کوو واجب دا ده چې د مزدلفې په یو میدان کې به چېرته عبادت شروع کړو دعاګانې به کوو مستحب دا ده چې ودرېږو په ولاړه باندې ذکر اذکار او دعاګانې عبادت تر دې پورې چې لمر لا نه وي راختلی د لمر ختو نسبې پورې به دلته دغه وقوف د مزدلفې دا واجب دی نو که چېرته یو څوک دغه وقوف ونه کړي دلته ونه درېږي لمونځ یې هلته وکړلو خو بېرته روان شو فورا هلته ایثار نه شو نږدې لمر ختو پورې نو په ده باندې دم بیا لازم شو ده باندې څه لازم ځکه واجب ولا نو لهذا مونږ کوشش کوو د لمر ختلو نږدې وخت پورې به هلته ایثارېږو ځکه دا چانس هم دغه ده د الله د غوښتلو د حج د قبولیت د اختر ورځ شوله نو په ټول امت باندې به د اختر ورځ وي په نورو ځایونو کې به خلک جامې اغوندي خلک به اختر لمونځونو ته ځي لیکن زموږ ستاسو د حاجیان چې ده بل کار د اختر په ورځ باندې روان شو او ډېر کارونه راته پاتې شول په دې کې څه واجبات دي څه فرایض دي کله چې د مزدلفې نه مونږ راغلو را روان شو نو اول کار باندې وي چې مینا ته ځان راورسوو د غرمې نه مخکې ځان راورسوو او هلته مونږ به اول شیطان چې کوم ده چې هغه ته آخري شیطان هم ویل کېږي جمره اخرى ورته ویلی شي او جمع عقبه هم ورته ویل شي او مونږ تاسو ورته غټ شیطان دغه ځای ته به راځو دغه سړی چې دا په اوږو کوي باندې مونږ وګورو معذرت غواړم په مزدلفه کې یو کار زموږ پاتې شو مزدلفې نه به مونږ ضرور اویا کاڼي واړه کاڼي به مونږ راخورو او د اویاو نه به زیات راخورو دغه کاڼي به زموږ سره څه وي ذخیره به وي نو د اختر په اوله ورځ باندې چې کله راشو آخري عقبه دا شیطان چې کوم دا باندې دا چې کله وویشتلو نو دې نه وروسته به مونږ دعاګانې د قبولیت وغواړو نو یو واجب دا ادا شو دې پسې به انشاءالله دویم واجب شروع کېږي چې بیا به قرباني کوو انشاءالله چې کله د قرباني هم زموږ وشوله ورا یقیني شو اختتام ته کمال ته ورسېدل نو بیا به مونږ دریم واجب کوو چې هغه خپل ویښتان خریل دي او خویندې حاجیانې چې دي د بې حاجیانې چې دي هغه به د خپل ویښتان نه یو بند په اندازه باندې ویښتان به واخلي نارینه حاجیان هم چې افضل دا دی چې خپل سرونه هغه ویښتان ټول ختم کړي حلق وکړي او ویخري نو درې واجب ادا شو اوس څلورم واجب چې ده هغه فرض ده څلورم واجب نه ده بلکې فرض ده چې هغه طواف زیارت دا د حج هغه فرایض کې علیکم السلام د حج په فرایضو کې دا آخري فرض پاتې ده چې طواف زیارت ده مونږ به د مینا نه انشاءالله کوچ راکوو الله دې وکړي چې دا کار په اوله ورځ باندې وشي که چېرته ډېر بېروبار نه ډېر زیات تکلیف نه وراته ډېر زیات مشکل نه وراته موقع او فرصت مهیا و نو مونږ به راځو انشاءالله کعبې شریفې ته او د الله عز وجل په دې عظیم مبارک بیت باندې مونږ طواف کوو
دغه طواف په فرض وي وګشته لکه څنګه طواف چې موږ په عمره کې کوو دا طواف فرض ده کله چې دا طواف وشو الحمدلله حاجي صاحب مکمل حلال شو نو دې وروسته فقط یو واجب که په دې ورځ باندې ختم شو ټول اعمال خطوه کنه سبا ته دې شي بل ورځ دې شي چې هغه د صفا او مروه په منځ کې څه ده سعی کول د صفا او مروه په منځ کې هغه ګردشونه کول دي ګردشونه دي صفا او مروه په منځ کې سعی دا چې کوم دا واجب کله چې دا اعمال ختم شول نو اوس به مونږ څه کوو مونږ چې کله په کعبه شریف باندې طواف وکړو نو بیرته به مونږ زوري کعبه شریف نه شپه بیرته مینا ته رسو دا شپه چې د اختر د دویمه ورځ شپه دا مسنونه ده چې مینا کې هلته خپل اعمال کوو خپل عبادتونه وکړو ان شاء الله او د اختر په دویمه ورځ باندې بیا مونږ درې وړ شیطان خدا به په ترتیب باندې اول شیطان چې عرفات طرف ته مخه مزدلفه طرف ته مخه بیا ورپسې هغه دویم بیا ورپسې اخیری غټ شیطان چې مونږ په اول ورځ وشتلې دا به دریم اخیری به دا کار دی اختر په دویم ورځ غټ کار به زموږ نه دا هم واجب دا هم واجب ده په دویم ورځ هم واجب دی وشتل دی واجب دی او په ترتیب سره وشتل واجب بیا د اختر په دریم ورځ ده موږ هم دلته پات یو مینا کې به پات یو د اختر په دریم ورځ به ان شاء الله موږ بیا هم دا شیطان بوجو نور عبادت مو خپل ځای ان شاء الله هغه به ذکر اذکار او اذان تلاوتونه نفلونه او تهجدونه دا خو په واجب اعمالو کې په دریم ورځ باندې موږ بیا درې وړه شیطان بیا نو په دې کار سره به ان شاء الله العظیم دغه پنځه وړه ورځې زمونږ کوم د دغه اعمال نه ډېر شي او زمونږ حج به کمال ته رسیدلی صرف یو واجب بلته واجب چې کله بیا د کعبې د مکې مکرمې موږ رخصتي او خپل کورونو ته یا مدینه منورې ته نو بیا به موږ بیت الله شریف سره رخصت اخلو د کعبې نه به رخصت اخلو دغه رخصتي د لپاره تر څو دا زمونږ محبوب د مبارک ځای زمونږ نه داسې پاتې نشي موږ باندې یو بل طواف واجب ده چې هغه طواف بدعت نو کله چې موږ هغه بدعي طواف وکړو بس موږ به حج خورا او مقبول به ان شاء الله عزتمن ورونه الله عز وجل دې موږ توفیق را نصیب کړي الله دې حج مناسک موږ ټول درازده کړي دا مختصر شان د خاطر ما تاسو ته اجمالی مخکې وویل چې په اتم ورځ دې ذو الحجې به موږ کوو بنا هم به کوو او د اختر په ورځ به کوو د اختر په دویمه ورځ کوو د اختر په دریمه ورځ کوو دا پنځه ورځې مختصر اجمالی شکل باندې تاسو سره زده کوي ان شاء الله العظیم او روانو اسباقو کې ان شاء الله بیا د هر یو ورځې زبر تفصیل درته وایم ان شاء الله چې د اتم په ورځ باندې به موږ احرام به څنګه کوو موږ به څه شی سره اخلو کوم سامان به سره اخلو هلته مینا ته چې ورسېږو هلته به موږ څه کوو داسې به ان شاء الله بیا زه په تفصیل شکل باندې بیا به د احرام ټولې مسلې تاسو ته بیانوم چې احرام به زموږ څنګه وي احرام څه کوو نشو کولای دا به ان شاء الله په روان سبق کې بل سبق ان شاء الله بیا د عرفات دی ورځې چې عرفات په ورځ باندې تفصیلي وقوف به څنګه وي ان شاء الله بل سبق به ان شاء الله بیا د مزدلفې د شپې وي بل بیا د اختر دی ورځې ان شاء الله بیا به د دریم ورځ بیا به روزانه ان شاء الله یو تفصیلي سبق هغه وخت اعمال باندې تاسو ته کوم الله عز وجل دې زموږ راضي شي او الله عز وجل زموږ حجونه او عمره مقبول او مبرور وګرځوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وعلى طريق